زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې جوړو او خوشحاله به راته یاست. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری خالد احمد. نن ځل بیا د یو ښکلي ویډیو دپاره ستاسو حضور کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته ډېر خوندوره لاره ښیم چې څنګه کولی شو هغه ګیمونه چې زموږ په تلیفون کې انسټال دي د هغه ګیمونو پیسې هر هغه شی چې په هغه ګیم کې هغه ټول هیک کړو مفت یې کړو. بلکل اسانه او 100% کار کوي او 100% زه به د هغه تلیفون کې تاسو ته عملي کوم په ژوندۍ بڼه. په دې ویډیو کې که چیرې چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی همدا اوس خپل وطن ګل وطن چینل سره سبسکرایب کړئ د نورو دغسې ښکلو ویډیوګانو لپاره. او که مې ویډیو خوښه شي لایک یې حتما کړئ او شیر یې هم کړئ د نورو دوستانو د نورو افغانانو لپاره چې هغه هم ترې خوند واخلي د دې اپس نه. په ویډیو باندې سټارټو د دې دپاره به زه به تاسو ته په ډسکریپشن کې د یو ویبسایټ لینک واچوم د هغه نه به تاسې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دې دپاره به تاسې ډاونلوډ طریقه هم تاسو ته ښیم. د دې دپاره تاسو خپل کروم براوزر ته راشئ، هغه لینک چې ما تاسو ته راچولی هغه به راکاپي کړئ او په خپل کروم کې به پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ نو تاسې به سیده هماغه سایټ ته لاړ شي. هغه سایټ زما سره دلته شته، داسې پیسټ دغه دی. ګوره دغه سایټ چې دی څه شو، دغه سایټ. په دغه سایټ کې تاسې کولی شئ چې دا ډاونلوډ کړئ. د دې لینک زه تاسو ته په ډسکریپشن کې د دې سایټ لینک تاسو ته زه اچوم، د هغه نه به تاسو ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو هغه ویبسایټ را خلاص شو نو تاسو ته پسې همدغه علامه راولي وایي ډو یو وانټ ټو ډاونلوډ. په دغه ډاونلوډ آپشن باندې به کلیک ووهئ ځکه چې ما یې پرې ډاونلوډ کړی. او که چېرته تاسو دغه علامه نه راوستل نو تاسې به لاړ شئ دغه دریو ټکو ته. دغه دریو ټکو ته چې ولاړئ دلته به دغه کته به لږ راشئ، په دغه ډیسکټاپ سایډ باندې به څه شي کلیک وکړئ. په دغه ډیسکټاپ سایډ باندې به کلیک وکړئ. په ډیسکټاپ سایټ چې مو کله کلیک ووهئ نو تاسې به دلته دغه آپشن راشي. ګوره دلته به هم تاسو ته سیده ډاونلوډ آپشن درکوي. لږ به ګوره دلته داسې دغه ځای باندې به کلیک ووهئ لکي فیچرز. په دغه لکي فیچرز باندې به کلیک ووهئ. په دې لکي فیچرز چې کله کلیک ووهئ نو تاسو ته به د ډاونلوډ آپشن راولي. ګوره د دغه ډاونلوډ آپشن یې تاسو ته راوځي. زما انټرنیټ لږ سلو دی، دې لپاره چې ویډیو غټه نه شي زه ویډیو پلان بندوم بیا هرته چلوم. ګوره دې دپاره تاسو راشئ دغه ډاونلوډ APK په دغه باندې به کلیک ووهئ. دا چې ته کله تاسو ډاونلوډ کړئ دا به زیپ پایلي. تاسې د زیپ نه ایسته کولو انزیپ کولو طریقه هم تاسو ته ښیم. دې دپاره به تاسې راشئ مای فایلز ته. د مای فایلز په دغه مای فایلز باندې به کلیک ووهئ. کله چې په دې باندې کلیک ووهئ نو راوشئ خپل ډیوایس سټوریج ته. نن تلیفون یې بزیاده به راسي. د دې نه بیا به راشي ګوره ډاونلوډ ته. تاسو چې ډاونلوډ کړی دی ډاونلوډ فولډر ته به دا راشي، ډاونلوډ ته به راشي. په ډاونلوډ کې به دلته به تاسو ته ګوره زیپ، په دغه زیپ به تاسو ته زیپ لیکلی ګوره په دغه باندې به کلیک ووهئ. په دې باندې چې کله کلیک ووهئ دلته سیده تاسو ته راشي ایکسټراکټ. په دغه ایکسټراکټ باندې به کلیک ووهئ. ګوره وایي تاسو یې پله ایکسټراکټ کړی بیا غواړئ چې ایکسټراکټ یې زویم ریپلیس یې کړئ، یعنې هغه دې څه شي د هغه په ځای دا راځي. ګوره دا دی ګوره دغه سیده به تاسو ته دغه راسي. په دې باندې چې مو کلیک ووهئ نو تاسو به وایي انسټال. انسټال علامه به تاسو ته راولي او دا به ورانسټال کړئ سیده. بیا به راشئ د دې د استعمال طریقې ته. خپل لکي فیچر به راخلاص کړئ. لکي فیچر چې راخلاص کړئ ګوره یو خبر در کومه چې دا لکي فیچر په پلی سټور کې نشته. دا به سیده د همدغه کروم براوزر نه ډاونلوډ. په یس باندې به کلیک ووهئ، بېرته د بیک بټن ووهئ، اوکې باندې به کلیک ووهئ. زه غواړم چې دغه گیم تاسو ته هیک کړم، یعنې د دې هر شی زه تاسو ته هیک کړم چې هر شی به دې کېږي. په دې باندې به تاسو کلیک ووهئ. بیا به راشي دغه مینو آف فیټس، په دغه باندې به کلیک ووهئ. په دې باندې چې کلیک ووهئ دلته به تاسو راشي کریټ موډیفاید APK فایلز، په دغه باندې به کلیک ووهئ. په دې چې مو کله کلیک ووهئ نو تاسو ته ډېر آپشنان راشي. ګوره دغه ټول آپشنان تاسو درکړي. په دې به تاسو راشئ په دغه APK ریبیولډ
فار ان اپس ګوره په دغه باندې به تاسو کلیک ووهئ په دغه باندې په دې باندې چې تاسو کله کلیک ووهئ نو تاسو ته به دلته دغه دوه ټیک ماره شوي خو دغه یو ټیک مار به تاسو ته نه وي شوی دغه یو ټیک مار باندې به کلیک ووهئ او بیا به ریبیولډ دیس اپس په دغه باندې به کلیک ووهئ په دې چې هم کله کلیک ووهه نو دا به لږ ځنډ واخلي چې دا ریبیولډ کېږي یعنې دا سمیږي ګوره لږ ځنډ غواړي اوس ګوره انالایزینګ ریزلټ اوس دا ریزلټ چې دی انالایزېږي دا ډېره ښکلې او اسانه طریقه ده هغه ګیمونه چې سړی غواړي چې زر یې خلاص کړي زر یې پاس کړي هر شی ورته مفت کړي کولی شي مفت کړي دا د هر ډول ګیمونو دپاره ده چې تاسې غواړئ چې خپل ګیمونه فکې هیک کړئ د پلی سټور د هر ډول ګیمونه تاسې په دې کې هیک کولی شئ بلکل یې فري کولی شئ بلکل یې مفته کولی شئ ګوره په دې کې اوس دا خپل پیکنګ فایل انټو ای پی کې دا اوس بېرته ای پی کې ته اړئ دلته به تاسو ته یو اپشن راشي په هغه اپشن باندې بیا کلیک ووهئ اوس دا نه اوس ګوره پیکنګ فایل انټو ای پی کې فایل اوس به دا پای ته ورسېږي ګوره اوس پیکنګ فایل انټو ای پی کې فایل ګوره دا به اوس ای پی کې ته راشي ګوره دا دغه اپشن به تاسو راولي ګوره وي ټرافیک ریډر دا ګوره ټرافیک ریډر اپشن به تاسو راولي دلته به تاسو به ګو ټو فایلز باندې کلیک ووهئ په همنور باندې به کلیک نه ووهئ سیده به ګو ټو فایلز باندې کلیک ووهئ په ګو ټو فایلز باندې چې کلیک ووهئ دلته به تاسو ان انسټالو دغه ان انسټال دا ریډر ډیلیټ فایل شیر یعنې سیده یې انسټال کړه یو پلی ان انسټال کړه دا زوړ او نه یې انسټال کړه او ریډم یعنې بدل یې کړه او ډیلیټ فایل یعنې ډیلیټ یې کړه او شیر دیس ایپس یعنې شیر یې کړه تاسو دلته راشئ په ان انسټال باندې به کلیک ووهئ په دې باندې چې مو کله کلیک ووهئ ګوره دلته به تاسې په یس اپشن باندې به کلیک ووهئ په یس اپشن باندې چې مو کلیک ووهئ ګوره دلته به ډي وانټ ان انسټال دیس ایپس دا به ان انسټال کړئ بېرته به یې ورته انسټال کړئ ګوره دا ما یو ځل انسټال کړی دی ګوره دغه دی دا به بېرته انسټال کړئ ګوره دلته شته په دې باندې به کلیک ووهئ او دا ګیم به تاسو راخلاص کړئ په خپل موبایل دا ډېر ښکلی گیم دی ډېر خوندور گیم دی او تاسو چې هیک کړئ د هغې نه هم خوندور کېږي چې هر شی هر ډول موټرسایکلان هر ډول په دې کې ټوله شیان مفت چې نقشې ټاپ ټو ټچ دلته به تاسو یو کنیکشن راشي د پلی سټور سره هغه به هم ورته وکړئ ګوره دا اوازونه ما بند کړه اوس به راشي تاسو په دغه جمع علامې باندې کلیک ووهئ په دې جمع باندې کلیک ووهئ ګوره دلته زیاتې پیسې دي ګوره دا دغه پیسې دي او دغه هم دغه پیسې دي اوس تاسو نشئ کولی چې ګوره دلته ډېر زیات موټرسایکلان دي ګوره دا اوس تاسو نشئ رانیولی ګوره وایي ریکیو لیول 20 وایي لیول 20 ته ورسېږي ګوره انلاک پلیز ویټ ګوره په دلته سیده هم تاسې کولی شئ چې دا موټرسایکل ګوره دا چې دی انلاک باندې به کلیک ووهئ به دا انلاک چې کله کلیک ووهئ دلته به تاسې ته راشي انلاک خلاص یې کړه چې خلاص یې کړه دلته به تاسې دا ګوره هماغه لکی فیچرز به دلته تاسې ته راشي دلته به تاسې په دغه سیو پرپوز آف ریسټور په دغه باندې کلیک ووهئ یس باندې به کلیک ووهئ ګوره پرپوز فیلډ چې ولې پل شو اوس به تاسې ګوره راشئ هلته نه دلته به ګولډ به اضافه کړئ په دغه ځای باندې به کلیک ووهئ دا ګوره دا څو دي دا څومره پیسې دي په دغه پیسو باندې به کلیک ووهئ ګوره دا ووهئ دا به ووهئ ګوره کنګریچولیشن یو هاف پورز دون کیش ښې زیاتې پیسې دا ته وګورئ ګوره ښې زیاتې پیسې دي دا ګوره دلته وګورئ ښې زیاتې دي همدا شان تاسې کولی شئ خپل ګولډ هم اضافه کړئ دا ګول دا ګولډ 1080 ګولډ تاسې درکوي دا مازې به اوس دلته په یس باندې کلیک ووهئ ګوره نه یس باندې کلیک نه ووهئ دا ټیک مار پسې کوئ بیا په یس باندې کلیک ووهئ دا ګولډ څنګه نه کېږي
ګوره یو پرپوز 2,500 ګولډز. ګوره دا ګولډز تاسو ته هغه شو ګوره دلته به 2,500 ګولډز تاسو ته راشي. اوس نو تاسو کولی شئ چې هر ډول موټرسایکل خلاص کړئ. ګوره دا موټرسایکل خلاص شو. دا موټرسایکل هم کولی شئ چې بای کړئ. مازې په یس آپشن باندې کلیک ووهئ. ګوره دا موټرسایکل هم تاسو کولی شئ چې خلاص کړئ. مازې انلاک باندې کلیک ووهئ. مازې په دغه یس آپشن باندې کلیک ووهئ. ګوره نه دا باندې کلیک ووهئ، دا باندې کلیک ووهئ او دغسې ټیک مارک ځای کې چې کله نه کېږي نو ټیک مارک ځای کوئ. دا څنګه مشکل لري؟ ښایي دا مشکل به حل شي. ګوره داسې هر ډول موټرسایکل تاسو خلاصولی شئ. دا ډېر خوندور ګیم دی. ګوره په دې کې تاسو دغه نقشې هم لرئ. دغه نقشې تاسو هم خلاصولی شئ په دې کې. پروسس بلډ دا چې دی دا ما سم نه دی انسټال کوئ انسټال کوئ. په دې کې تاسو کولی شئ هر ډول کار چې تاسو غواړئ په همدې کې وکړئ. نو دلته به تاسې ګوره دا ډېر خوندور او زبردسته ګیم دی. ګوره دا هر شی دا آخري موټرسایکل چې دی هغه هم همدغه دی. دا ډېر خوندور ګیم دی. همدغه شان تاسو کولی شئ چې هر ډول ګیم تاسو په دې کې هک کړئ چې هغه تاسو ته ډېر مشکل وي. اوس یو پبجي ګیم دی چې د DD په نامه دی. هغه هم تاسو کولی شئ چې دلته په دغه اپلیکیشن کې هک کړئ. یعنې بلکل یې مفته کړئ. نو دا که چیرې اوس یو ځل بیا هم درته وایم که چیرې چا زموږ خپل وطن ګل وطن چینل نه سبسکرایب کړی همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او دغسې ښکلي ویډیوګانو لپاره او که چیرې دا ښکلي ویډیو مو زبردست ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ او د نورو افغانانو نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغه هم د خوند ترې واخلي او ګټه ترېنه پورته کړي. نور مو په الله تعالی سپارمه. د خدای